ملګرو زمونږ د ټولو خواوشاته داسې ډیر شاکینګ او د کار شیزونه وي د کم په باره کې چې مونږ ته ډو پته نه وي لکه د موبایل د ورکېدو نه تاسو غل د کروک کچر باندې په اسانۍ سره رانیولی شئ او په دوايانو باندې د فوایل پیکیجینګ ولی شئ د گاډي چابي که تاسو داسې ونیوله نو تاسو ته به د گاډي پته څنګه لګي نو دغه شان د امپورټنټ شیزونو سره تړلي د امیزینګ فیکټس په باره کې به تاسو نن پیژنئ نو ویډیو د اخره پورې خامخا وګورئ خو د ویډیو شروع کولو نه مینه یو وړوکی غونډه ریکویسټ کوم که تاسو تر اوسه پورې دا چینل نوی سبسکرایب کړئ نو دا چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم پریس کړئ د دې لپاره چې تاسو ته بیا ویډیو میلاویږي د ټولو نه لاول نمبر 7 ملګرو آیا تاسو ته دا پته ده چې د سیلز به د ریموټ د غرزولو نه بغیر پته څنګه لګي چې دا سیلز نوی دي که نه ختم شوي دي نو ملګرو د دې لپاره به دا ټریکس تاسو ډیر په کار راشي تاسو سیل داسې سیده په ځمکه باندې راوغورځوئ که سیل زیات باونس وکړو نو د دې بیټري به ختمه شوي وي او که سیلز کم باونس وکړو نو د دې مطلب دا دی چې د سیلز بیټري نه ده ختمه شوې کومه چې تاسو استعمالولی شئ نمبر 6 ملګرو آیا تاسو چرته دا سوچ کړی دی چې په دوايانو باندې لپاسه د فوایل پیپر سیلز ولې لګېدلی که د دې د وجې نه تاسو خبر شوئ نو حیران به پاتې شئ په اصل کې په 29 سپتمبر 1982 کې میری نومې یوې لیډي د یخ نه د بچ کېدو دپاره د ټینینال ګولۍ خوړلې وه او لږ ساعت بعد هغه بیا مړه شوې وه څه ورځې بعد چې کله د میری کور ته خلک لاړو نو هغه خلکو هم د هغې شیشې نه د ټینینال ګولۍ وخوړه او هغه هم مړه شو د کم نه وروسته چې بیا د انویسټیګیشن په دوران کې دا پته ولګېده چې چا د هغې دوايي په شیشه کې په مارکیټ کې دننه زهر میلاو کړي وو د کم نه وروسته چې بیا د هیلث منسټري په ټولې نوي دوايانو باندې د فوایل د پیکیجینګ سیل سره د خرڅولو آرډر ورکو نمبر 5 ملګرو د ویسلین نه خو موږ ټول خپل باډي موئسچرایز کوو خو آیا تاسو ته دا پته شته چې د ویسلین نه تاسو خپل د لیدر شیزونه صفا او نوي کولی شئ د ویسلین په ذریعه تاسو په چمړې باندې لګېدلي داغونه هم ختمولی شئ په اصل کې ویسلین د لیدر شیزونه هم موئسچرایز کوي نمبر 4 په تاسو کې به زیاتر خلک د خپل فون د لو بیټري نه پریشانه وي خو آیا تاسو ته دا پته شته چې د موبایل بیټري لو کیږي ولې په اصل کې زیاتره خلک موبایل خپل ځان سره په خپل جیب کې ږدي او خلکو ته دا پته نه وي چې د باډي د هیټ د وجې نه د فون بیټري زر ختمیږي د باډي ایوریج 37 ډیګري سینټیګریډ ټمپریچر فون له هیټ ورکوي نو که تاسو د خپل فون بیټري بچ ساتل غواړئ نو تاسو له خپل موبایل د خپل باډي نه لرې په بیګ یا په پرس کې ایښودل پکار دي او د دې هیټ د وجې نه په موبایل کې د گیم کولو نه بیټري هم زر ختمیږي نمبر 3 ملګرو تاسو سره به اکثر داسې شوي وي چې تاسو خپل ګاډی پارک کوئ او لږ لرې لاړ شئ نو تاسو ته یاد شي چې تاسو خپل ګاډی لاک نه کو او بیا په پارکینګ کې واپس ګاډی موندل او لاک کول ډیر ګران وي په داسې حالاتو کې به دا ټریکس تاسو ډیر په کار راشي تاسو د خپلې ګاډي چابي د خپلې زنې لاندې داسې ولګوئ او د لاک بټن ووایئ دا په اورېدو کې ساجیبه شان ښکاري خو دا ډیر افیکټیو ټریک دی په اصل کې د سیلیکان ویلي یو ټیم دا ګڼي چې په داسې کولو سره د انسان دماغ د یو انټینې په شان کار شروع کی د کم نه چې بیا تاسو ته خپل خواوشاته په شیزونو اکسس کولو کې اساني وي او تاسو بیا خپل ګاډی پیدا کوئ او هغه لاک کوئ نمبر 2 کله چې تاسو ګیس چالو کوئ نو د هغې نه تاسو ته یو سمیل محسوسیږي او تاسو ته به تر اوسه پورې دا ښکارېده چې دا سمیل د LPG ګیس وي خو ملګرو دا بالکل هم رښتیا نه دي ولې چې LPG خو په خپله سمیل لسي یعنې د LPG ګیس سبین نه وي په اصل کې کله چې په فیکټري کې سلنډر د LPG ګیس نه ډکولی کېږي نو په هغې کې دننه څه داسې سمیل والا یو کیمیکل اچولی کېږي د دې دپاره که چېرې ستاسو په کور کې څه ګیس لیک شي نو د دې سمیل نه به تاسو ته پته لګي نمبر 1 ملګرو روزانه خلک ښه ډېرې موبایل پټوي او د موبایل د پټېدو نه وروستو هغه موندل ډېر ګران کار یي نو ستاسو د موبایل د پیدا کولو دپاره موږ ستاسو سره یوه ډېره ښه طریقه شیر کوو ملګرو د کروک کچر نوم یو ایپ دی کوم چې تاسو په خپل موبایل کې انسټالولی شئ کله چې هم ستاسو موبایل ورک شي او څوک هغې له 3 پیرې غلط پاسورډ ورکړي نو دا ایپ په خپله پاسورډ اچولو والا انسان له پټو باسي او د هغه لوکیشن او پټو اټومیټیکلی تاسو ته میل کی د دې ایپ په مدد سره تاسو غل په اسانۍ سره نیولی شئ ملګرو که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو ویډیو خامخا لایک کړئ د خپلو ملګرو سره شیر هم کړئ او د داسې نورو انټرسټینګ ویډیوګانو کتلو دپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ جزاک الله